أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات جوند جرلسمة فتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، پتیرد ولسمه پتکی موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت واقعات بیانول، او بیا مو وویل چې د هجرت اته مهم نقطې به درته بیان کو. چې اوله نقطه دا وه، هغه ښکاره شی چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه را معلومیږي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کړي چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. نو علماء کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د محبت اندازه را باسي چې دی رضی الله تعالی عنه تر ټولو اصحابو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې وو، او پس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هم دی رضی الله تعالی عنه د خلافت وړ او لایق وو، چې دغه مفهوم تایید او تاکید بیا په وروسته کې نور ډیر شیان کوي. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مریضي کې د لمانځه د امامت لپاره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفہ وګرځاوه، او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به بې له رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه کوي. او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، کما د ځان دپاره خلیل پیدا کولای نو ابوبکر به مې د ځان خلیل ګرځولی وای. رواه مسلم. او واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز وړ او لایق ګرځولی و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال و، بلکې خپل روح او مال یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه لپاره قربانول. موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل، تر هغو به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. دا د پاره د دې که په دغه غار کې یو څیرونکی حیوان، مار او لړم یا یو بل خطر چې انسان ته ضرر رسوي موجود وي، دی رضی الله تعالی عنه به خپل ځان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قرباني کړي. او ومولیده چې څنګه خپل مال، خپل زوی، خپل لور، خپل مولا او خپل شپانه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خدمت لپاره په دغه تکلیفي او خطرناک سفر کې منظم کړي او ګمارلي وو. او قسم په الله دغه کار او قرباني پر هر هغه مسلمان چې پر الله او رسول الله ایمان لري واجب او لازم دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي فرمایي، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. یعنی یو ستاسي تر هغو کامل ایمان ندی راوړي یا کامل مؤمن ندی تر څو چې زه هغه ته تر خپل اولاد، خپل مور او پلار او ټولو خلقو خوښ او محبوب نسم. مسلمانان ښه متوجه سي او خپلو ایمانو ته مو وګورئ. دوهمه نقطه، یو مسلمان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هجرت په مابین کې مقارنه او موازنه سره کوي، او په زړه کې به دا پوښتنه ورته پیدا کیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولې په ښکاره سره بې له بیرې او وارخطایي هجرت وکړي، او کفارو ته لا دا تحدي هم ورکول چې زه په هجرت رهیم، د هر چا په زړه کې که یو شی شته هغه دې راپسې راسي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پټه او په ډیر احتیاط سره هجرت وکړ. آیا د عمر رضی الله تعالی عنه جرأت تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زیات او ډیر وو؟ د هغو په جواب کې عمر رضی الله تعالی عنه او بل هر مسلمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره فرق لري. د هر چا تصرف یو شخصي تصرف بلل کیږي، د هغه تصرف د امت مسلمه لپاره نه قانون ګرځول کیږي او نه شریعت. د هغه خوښه ده کومه طریقه او وسایل چې د هغه د قوت، جرأت، ایمان او حال سره وړ او مناسب وي هغه د ځان لپاره اختیار کړي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشرع دی، یعنی د علیه الصلاة والسلام ټول تصرفات زموږ لپاره دین او شریعت بلل کیږي. نو ځکه د علیه الصلاة والسلام ټول اقوال، افعال، صفات او تقریر د شریعت دوهم مصدر بلل کیږي. زموږ د دین اول
زموږ د دین او شریعت اول مصدر قرآن دی، دوهم مصدر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم افعال او اقوال دي. نو که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې هجرت کړی وای لکه عمر رضی الله تعالی عنه، نو به خلکو داسې ګمان کولای چې د هجرت لپاره دغه هغه واجبه طریقه ده. احتیاط او حذر نه دی روا. د بیرې په وخت کې باید څوک پټ نشي. حال دا چې الله عز وجل په دې دنیا کې خپل شریعت پر اسباب قائم کړی دی. که څه هم په حقیقت کې هغه چې موږ ایمان پر لرو اسباب هم د الله عز وجل په اراده سره برابرېږي او کار کوي، خو مسبب الاسباب رب عز وجل دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول هغه طریقې او مادي وسایل استعمال کړه چې بشري عقل په دغسې حالاتو کې د هغه تقاضا کوي. هیڅ یوه داسې وسیله نه پرېښول چې هغه یې نه کړه استعمال. علي رضی الله تعالی عنه یې امر کوي چې د ده علیه الصلاة والسلام په بستر کې پرېوځي او هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټوپ پر ځان واچوي، او دا یو مشرک پس له هغه څخه چې امین یې وبلي د دې دپاره نوکر کوي چې پر یوه داسې نامعلومه لار یې بوځي چې د دښمنانو په زړه کې نور ګرځي، او بیا یې 3 ورځې په غار ثور کې په پټه سره تېرې کړې، او داسې نور احتیاطات چې عقل د هغو تقاضا کول. دا ټوله د دې دپاره چې دا واضحه او ښکاره سي چې پر الله عز وجل ایمان د اسبابو د استعمالولو سره ضد او منافي نه دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول احتیاطات یا د اسبابو استعمالول د بیرې په سبب نه و، او نه دا په خیال کې ورګرځېده چې د مدینې منورې تر رسېدلو د مخه دې د مشرکانو په لاس کې ګرفتاره سي. او زموږ د دغه ادعا دپاره دلیل دا دی پس له هغه څخه چې ټول مادي اسباب پای ته ورسېده او مشرکان د هغه غار پر شاوخوا راوګرځېده چې هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګري پټ وه. که یوه د مشرکانو سر ورکښته کړی وای دوی به یې لیدلي وای. دلته نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر زړه بیره غالبه سوه. البته دا بیره هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سبب وه، نه د خپل ځان. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه ورته وویل؟ ویې فرمیل یا ابا بکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما. یا ابا بکر د هغو دوو په باره کې څه فکر کوې چې درېیم یې الله وي؟ که د یو چا اعتماد پر هغه اسبابو او احتیاطاتو وي چې ده برابر کړي دي، په دغسې حال کې یو څه بیره ورته پیښیږي، نو دا معلومه خبره ده چې دغه ټوله احتیاطات او د اسبابو استعمالول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې دپاره وکړه چې دا یې هغه د شریعت او قانون جوړولو وظیفه ادا کړه، او پس له دغه احتیاطاتو او اسبابو یې زړه په الله پورې تړلی و، او د هغه رب پر ساتنه او توفیق یې توکل او اعتماد و. دا دپاره د دې چې مسلمانان په دې پوه سي چې په هر کار کې باید اعتماد پر الله عز وجل وي، مګر هو دغه اعتماد د دې سره ضد او منافي نه دی چې د هغه اسبابو څخه هم کار واخیستل سي کوم چې الله عز وجل په دې کون کې اسباب ګرځولي دي. او یو بل ښکاره او روښانه دلیل چې موږ پر دغه موضوع وایو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حالت دی کوم وخت چې سراقه پسې ور ورسېدی او د ده علیه الصلاة والسلام د وژلو اراده یې درلوده. که واقعا هم په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې بیره وای او دغه احتیاطات یې د بیرې په واسطه سره وای، نو اوس په دغه حال کې چې دښمن پسې ور ورسېدی یو څه بیره ورته پیښه سوې وای، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیرې هیڅ احساس نه کاوه، بلکې په خپل قرآن ویلو او د خپل رب سره په مناجات مشغوله و. ځکه د ده علیه الصلاة والسلام دا یقین و چې هغه الله چې دی علیه الصلاة والسلام یې په هجرت سره امر کړی دی هغه یې د دښمنانو او د هغو د شر څخه ساتي. درېیمه نقطه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علي رضی الله تعالی عنه د دې دپاره په مکه مکرمه کې پرېښاوه چې هغه امانتونه خپلو خاوندانو ته ورسوي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پراته وه. دا یو ښکاره دلالت پر هغه عجیب تناقض کوي چې مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې درلودي. په داسې حال کې چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق نه کاوه، د درواغو، سحر او جنون تهمتونه یې پر ویل. د بله طرفه دوی پر خپل شاوخوا تر ده علیه الصلاة والسلام بل صادقه او امین نسوای پیدا کولی چې خپل امانتونه ورسره کښېږدي، نو یې خپل مالونه او قیمتي شیان بې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بل چا سره نه ایښول، چې دا پر دې دلالت کوي چې د دوی کفر د شک په سبب نه و چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر صدق او رښتیا ویلو درلودي، بلکې د دوی انکار او کفر د دوی د تکبر او حق تر پښو لاندې کولو په سبب و. دوی پر خپل ریاست بیرېدل، نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت څخه سرکشي کول. څلورمه نقطه عبدالله ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنه چې د مکې مکرمې او غار په مابین کې تګ او راتګ کاوه، په مکه مکرمه کې اخبار ټولول او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خپل پلار ته وروړل، او خور یې
اسماء رضی الله تعالی عنها چې د دوی د خورو اهتمام کاوه او دغه سفر دپاره یې دوی ته د دوی د ضرورت شیان برابرول. موږ ته دا لارښوونه کوي چې پر هر ځوان مسلمان که نر وي که ښځه د الله عز وجل په لار کې د اسلام د اوامرو د تحقق دپاره او د اسلامي ټولنې د جوړولو دپاره دا لازمه او واجب ده چې خپل انتهایی کوشش وکړي. یوازې دا نه ده کافي چې یو انسان پر خپل ځان سره راګرځي فقط شخصي او ځاني عبادتونه ادا کوي، بلکې پر هر مسلمان دا لازمه ده چې خپل ټول قوت او طاقت او خپل د پوهې تخصص د اسلام په لار کې قرباني کړي، چې دغه قرباني په هر عصر او زمان کې د اسلام او مسلمانانو د ژوند دپاره د ځوانانو مزیت او سرلوړی وي او دا فخر باید د ځوانانو په نصیب وي. که ته هغو کسانو ته وګورې چې د دعوت او جهاد په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا وبه وینې چې اکثریت د هغو خلقو داسې ځوانان وه چې د ځوانۍ اولې مرحلې یې نه وې تېر سوي، خو دوی خپل ټول قوت او طاقت د اسلام د نصرت دپاره او د اسلامي ټولنې د جوړولو دپاره هیڅ نه دی درېغولی. ځوانانو ویښ او بیدار رسئ. پنځمه نقطه هغه واقعه ده چې وسراقه او د ده آس ده هغه وخت پیښه سوه چې دی په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې ورورسېدی. موږ باید پوه سو چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خارق العاده هغه معجزو څخه ده چې د حدیثو امامانو د هغه پر صحت او رانقلولو اتفاق کړی دی، چې د هغو په مقدمه کې امام بخاري او امام مسلم دي. نو دا معجزه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و نور معجزو ته ورزیاته کړه. شپږمه نقطه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په قصه کې د نور معجزو ترڅنګ ښکاره او بارزه معجزه هغه معجزه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره څخه هغه وخت راووتی چې د مشرکانو ځوانان شاوخوا د ده علیه الصلاة وسلام پر کور راګرځېدلي وه او د ده علیه الصلاة وسلام د وژلو په انتظار وه، خو الله عز وجل د دوی ټولو سترګې په خوب داسې وروتړلې چې یوه هم ونه لیدی. یوازې دا نه چې نه ولیدی، بلکې د دوی د دغه مؤامرې او توطئې د مسخره کولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی ټولو سرونه په خاورو ور ډک کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د مابین څخه په داسې حال کې تیر سو چې د الله عز وجل دا قول یې تلاوتاوه چې فرمایي وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. دغه معجزه د هغه وخت او هرې زمانې و کفارو ته د یوه اعلان په مثال سره ده چې هو تاسې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه و پیروانو ته د دین او دعوت په لار کې د یو څه مودې دپاره تکلیف او آزار ورکولی سي، خدا دا معنا نه لري چې الله عز وجل دوی پرېښول او هیڅکله بیا دوی نصر او کامیابي نسي لیدلی. مشرکانو او د دین ټولو دشمنانو ته دا نه ښایي چې د یو څه مودې دپاره د مسلمانانو په وژلو او آزارولو خوشحاله سي. فإن نصر الله قریب، بېشکه چې د الله عز وجل نصرت ډېر نږدې دی او ممکن د دغه نصرت وسائل په هر لحظه کې د الله عز وجل په اراده موجود او آماده سي. اومه نقطه دغه د هجرت په قصه کې موږ ولیده چې د مدینې منورې مسلمانانو که نر و که ښځې که لویان و که کوچنیان په کم شدید محبت سره او د زړه په اخلاص سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم استقبال او شراغلی وکړي. دوی هره ورځ د خپلو کورو څخه تر مدینې منورې د باندې وتل او د لمر تر سوځونکو شعاعو لاندې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ په انتظار تر ماپښینه پورې ولاړ وه. کوم وخت چې به ګرمي ډېره زیاته سوه او د ورځې ډېره حسابه تېره سوه نو به خپلو کورو ته ولاړه چې د سبا د انتظار دپاره آمادګي ونیسي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته ورسېدی د مسلمانانو په زړو کې احساسات او عواطف پر جوش راغله او په ژبه سره یې د ده علیه الصلاة وسلام د استقبال او شراغلي قصیدې او ترانې ویلې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دوی د محبت په بدله کې محبت ورکاوه تر داسې اندازې چې د بني نجار هلوکان شاوخوا پر راګرځېدلي وه او د استقبال یا شراغلي ترانې ویلې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تاسې زما سره محبت لرئ؟ ما خوښ لرئ؟ په والله زما زړه ستاسې سره محبت لري. دغه صحنه او کیفیت موږ ته دا راښیي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت یوازې د ده علیه الصلاة وسلام په متابعت کې نه دی، بلکې محبت د متابعت اساس او باعث دی. که چیرې عاطفه او محبت په زړه کې نه وي د متابعت دپاره شوق نه پیدا کېږي. هغه قوم خطاوتلی دی چې وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت بله معنا نه لري بې له متابعت او اقتدا څخه، او دوی دا هیره کړې ده چې متابعت بې له قلبي محبت څخه نسي کېدلی.
او هغه شی چې تا متابعت ورته شوي هغه قلبي محبت دی چې احساسات او عواطف ته پر شور راولي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ایمان اندازه د ده علیه الصلاة والسلام په محبت سره ښولې ده. هغه چې فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ولده ووالده والناس اجمعین. یعنی یو ستاسې تر هغو کامل ایمان نه دی راوړي یا کامل مؤمن نه دی تر څو چې زه و هغه ته تر خپل اولاد، خپل مور او پلار او ټولو خلقو خوښ او محبوب نسم. نو محبت اساس د متابعت دی. اتمه نقطه، کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې و، موږ ته د هغه محبت چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودي یو بل شکل راښکاره سو. او هغه شی چې د هغه محبت څخه دلته زموږ مقصد دی هغه د ابو ایوب او د هغه د ښځې هغه تبرک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خوړلو په لوښي کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه به راوړه سو د هغه علیه الصلاة والسلام د ګوتو په ځایو پسې به د تبرک دپاره ګرځېده. نو د دې څخه دا را معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په آثارو تبرک کول یو مشروع کار دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هغه مقرره کړی دی. ورونو د هجرت پر قصه به په دغه اندازه تبصره سره کفایت وکړو. خدا دې تاسې ته معلومه وي چې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم پر هره موضوع تاسې دغسې تبصرې کولی سي او احکام ځینې را ایستلی سي. سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم فقط قصې او تاریخ نه دی چې فقط ویل یا اوریدل دي، بلکې دا زموږ د پیغمبر او پیشوا ژوند او زموږ د شریعت د جوړولو مصدر او مرکز دی. هر څونه چې فکر پکې کوئ او هر څونه چې یې څېړئ په هغه اندازه مو دیني معلومات پراخه کیږي او پر هغه اندازه احکام ځینې را ایستلی سي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر قول او هر فعل زموږ دپاره دیني او تشریعي حکم لري. زموږ مسلمانانو د دین، شریعت، قناعت او تسلیمېدو دپاره فقط دغه کافي دي چې وویل سي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې فرمایلي دي یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې کړي دي. دغه زموږ دین او شریعت دی. نو سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم چې هر څونه څېړي پر هغه اندازه احکام ځینې را ایستلی سي. ورونو تر دغه ځایه موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت اولني 14 کاله چې د مکې مکرمې ژوند یا دوره ورته ویل کېږي پای ته ورسوه او اوس د مدینې منورې په ژوند یا دوره شروع کوو. وبالله التوفیق. او په راتلونکي بحث کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې د ژوند حالات مطالعه کوي یا واوري. وما توفیقي الا بالله وهو السميع العليم. د مدینې منورې ژوند محترم ورونو ممکن د مدینې منورې ژوند او زمانه و درو مرحلو ته تقسیم کړو. اوله مرحله دا هغه مرحله ده چې په هغې کې فتنې او مشکلات وه. په دغه مرحله کې د داخله څخه مشکلات وه او د خارجه څخه د اسلام د دشمنانو حملې وې چې دغه مرحلې د حدیبیې تر صلح پورې دوام وکړي او دا صلح د هجرت د 6 کال د ذوالقعدې په میاشت کې وه. دوهمه مرحله دا هغه مرحله ده چې د مشرکانو د مشرانو سره د نه تعرض یا جنگ نه کولو فیصله وسوه چې دغه مرحلې ته مرحله الهدنه ویل کېږي او دا مرحله د هجرت د 8 کال د روژې په میاشت کې د مکې مکرمې په فتح سره پای ته ورسېده او په دغه مرحله کې د شاوخوا پاچاهان و اسلام ته دعوت وه. درېیمه مرحله هغه مرحله ده چې په ډلو ډلو خلق د الله عز وجل و دین او اسلام ته داخلېده. قبائل او اقوام په دسته جمعي او د ډلو پر شکل و مدینې منورې ته د اسلام راوړلو دپاره راتله او په اسلام مشرفه کېده چې دې مرحلې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلته پورې دوام وکړي چې دغه رحلت د هجرت په 11 کال او د ربیع الاول په میاشت کې پیښ شو. اوس راسئ د مدینې منورې د ژوند اوله مرحله وڅېړو. دا هغه مرحله ده چې د هجرت په شروع کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دپاره نوی ژوند شروع کېږي. د هجرت څخه یوازې دا مقصد نه و چې مسلمانان د تکالیفو او آزارو، مشکلاتو او پسخندو څخه ځان خلاص کړي، بلکې هجرت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دپاره دا موقع هم ورکړه چې د یوه امن او امان په ښار کې یوه نوې ټولنه جوړه کړي. نو ځکه پر هر قدرت لرونکي مسلمان دا فرض وه چې د دغه نوې ټولنې او نوې وطن په آبادولو او جوړولو کې حصه واخلي او خپل ټول وس او توان د دغه مقصد د حاصلولو دپاره وشندي. او په دې کې هیڅ شک نشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولنې د جوړولو دپاره امام او قائد، لارښوونکی او هادي دی
او بې له منازعې او اختلافه د دغه کارو مشري د رسول الله صلی الله علیه و وسلم وه. هغه قومونه چې په مدینه منوره کې اوسېده او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورسره معامله وه پر درې قسمه وه، چې د هر قوم حالت نسبت د هغه بل قوم و حال ته ډېر واضح فرق او مختلف شکل درلودی، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هر قوم یا هرې ډلې دپاره خاص مسائل درلوده چې د هغه بل قوم او ډلې د مسائلو څخه مختلف او بل شان وه. او دغه درې قسمه ډلې داسې وې: اول، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه غوره او مکرم پاک او صالحه اصحاب رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دوهم، هغه مشرکان چې تر اوسه ایمان نه راوړي او دوی د مدینې منورې د اصلي قبایلو غړي او افراد وه، بلکې ځینې مشران هم وه. دریم، یهود چې یهود بیا په خپله درې قبیلې وه. اوله، هغه مسائل چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو اصحابو په سبب د هغو سره مواجه او مخامخ وو، هغه دا چې د مدینې منورې د ژوند کیفیت په تمامه معنا د هغه کیفیت او حاله څخه مخالف وو چې دوی په مکه مکرمه کې درلودی. مهاجر مسلمانان چې په مکه مکرمه کې وه، که څه هم دوی یوې کلمې سره راجمع کول او د ټولو هدف یو وو، مګر دوی په مختلفو کورو کې سره پاشلي وه، مظلومه وه، ذلیله وه، شړل سوي وه. دوی د هیڅ شي قدرت نه درلودی، امر او حکم د دوی د دین د دشمنانو په لاس کې وو. نو دغه مسلمانانو نه سوای کولی چې یوه نوې اسلامي ټولنه په هغه مادو او شرایطو سره جوړه کړي چې هره انساني ټولنه ضرورت ورته لري. نو ځکه موږ وینو کم قرآني صورتونه چې په مکه مکرمه کې نازل سوي دي فقط د اسلام مبادي یا هغه اولني شیان بیانوي، او داسې اسلامي اوامر یا قوانین پکښې دي چې هر فرد یې په انفرادي ډول سره عملي کولی شي. په هغه اوامرو کې ښو او د خیر وکارو ته خلق هڅول کیږي. مسلمانان په ښو اخلاقو امر کیږي، د رذایلو او کښتو کارو څخه منع کیږي. مګر په مدینه منوره کې د اولې ورځې څخه د مسلمانانو حکم د دوی په خپل لاس کې وو او هیچا پر دوی حکم او تسلط نه درلودی. نو اوس و دوی ته دا موقع برابره سوه چې د تمدن او آبادۍ په کارو مشغوله سي، د معیشت او اقتصاد، د حکومت او سیاست په کارو مشغوله سي، جنگ او صلح ته متوجه سي، د حلال او حرام، عبادت او اخلاقو او داسې نور دینی او دنیوي مسائل په پراخ اندازه زده او عملي کړي. دوی ته اوس موقع مساعده سوه چې یوه نوې اسلامي داسې ټولنه جوړه کړي چې د ژوند په ټولو امورو او مرحلو کې د جاهلیت د ټولنې سره فرق ولري، بلکې په ټوله عالمي انساني کې تر هرې ټولنې ښه او بهتره وي. او دغه د دوی ټولنه د دوی اخلاق او معاملات د اسلامي دعوت لپاره یو ښه مثال او نمونه وي. هغسې ټولنه جوړه کړي چې دوی د هغې د جوړولو دپاره 10 کاله په مکه مکرمه کې قسم قسم عذابونه او تکلیفونه ګاللي وه. او دا دې هم درته معلومه وي چې د دغسې سالمې ټولنې جوړول نه په یو ورځ کې امکان لري، نه په میاشت او کال کې، بلکې د دغسې ټولنې د جوړولو دپاره ډېر وخت پکار دی چې په هغه اوږده موده کې شریعت او قانون جوړ سي او په تدریج سره د هغه شریعت په عملي کولو خلق تربیه کړه سي چې د دغه شریعت جوړونکی الله عز وجل و، چلونکی، جاری کوونکی او ښوونکی رسول الله صلی الله علیه و وسلم و. جوړونکی الله دی، چلونکی، جاری کوونکی او ښوونکی رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی. او صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم دغه شریعت او قانون په پراخه زړه سره قبلاوه، د هغه احکام یې پر خپلو ځانو عملي کول. د دغو مؤمنانو په باره کې الله عز وجل د سورة انفال په 2 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یعنی حقیقي مؤمنان هغه کسان دي کوم وخت چې پر دوی الهي آیاتونه وویل سي نو د دوی ایمان په زیات سي. خیر، د دغسې مسائلو تفصیل زموږ د بحث موضوع نه ده، نو د ضرورت پر اندازه مو هغه بیان کړه. دا هغه لوی کار و چې د مسلمانانو په متعلق رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هغه سره مخامخ و، چې دا د اسلامي شریعت، اسلامي دعوت او محمدي رسالت هغه اساسي مقصد او هدف. خو بیا هم دغه کار هغه اساسي کار و، خو تلواري کار نه و. دا کار د وخت په تېرېدو سره کېدی، خو هلته نور داسې مسائل وه چې په اهمیت کې تر دې کم وه، خو تلوار یې غوښتی. هغه وخت مسلمانان پر 2 قسمه وه. یو قسم یې په خپله مځکه، خپلو کورو او د خپلو مالو سره وه، بله هیڅ پریشاني نه درلوده بې له هغه څخه چې یو سړی یې په خپل کور کې د معیشت لپاره غواړي، چې دا د انصارو ډله وه. خو په خپله د انصارو په مابین کې قبیلوي شدید نفرت، د زړو عناد او عداوت د ډېرې مودې څخه پروت و.
په نږدې تیرو وختو کې یې ډېر شدید جنګونه سره کړي وه او د مسلمانانو هغه بله ډله مهاجرین وه چې هر شی یې په مکه مکرمه کې ځینې پاته وو، فقط خپل ځانونه یې مدینې منورې ته رسولي وه، خپل مقدس وطن او اقارب، خپلوان او عزیزان، اهل او عیال، کور او کهول، مال او منال، دولت او ثروت، صنعت او تجارت یې ټوله په مکه مکرمه کې پرې ایښي وه. دلته نه د شپې د تیر ځای لري، نه د خوړلو شی، نه کاسته چې وي کې، نه مال لري چې شپه تېره کړي. او د دغو مهاجرینو شمېر لږ هم نه او ورځ په ورځ نور هم زیاتېده، ځکه وهر هغه چاته چې پر الله او رسول الله ایمان لري په هجرت سره امر سوی و. او دا هم معلومه خبره ده چې مدینه منوره یو غني او ثروتمند ښار هم نه و، نو د مدینې منورې اقتصادي موازنه خرابه او متزلزله سوه. په دغه شکېدلي حالت کې اسلام دشمنو قواو تقریبا اقتصادي بندیز هم ولګاوه، خوراکي او ارتزاقي مواد یې د مدینې منورې څخه بند کړه، نو خود اقتصادي حالت نور هم خراب سو. ثانیا هغه دوهم قوم چې هغه مشرکان وه، خو د مدینې منورې د قبایلو اصلي او اساسي غړي وه. دوی پر مسلمانانو کم تسلط نه درلودی، خو په زړو کې یې شک و او د خپلو پلرو د دین په پرېښولو کې متردد و. مګر د دغه حالت سره یې د اسلام او مسلمانانو سره په زړو کې عداوت او چم نه درلودی، او ډېر وخت نسو پر تېر چې اسلام ته داخل سو او صادقه مسلمانان سو. مګر په دغه خلقو کې داسې خلق هم وه چې په زړو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره شدید عداوت او عناد درلودی. خدای په وسه نه و پوره چې خپل عداوت او دشمني ښکاره کړي، بلکې د وخت د مراعات په سبب مجبوره وه چې د دوستۍ او موادت اظهار وکړي. چې د دغو خلقو مشر او رئیس عبدالله ابن ابی ابن سلول و. څه موده مخکې د بعاث تر جنګ وروسته د اوس او خزرج قبیلو پر دې اتفاق کړی و چې دغه عبدالله به د دغو قبیلو دپاره د پاچا او رئیس په صفت سره مني، او تر دغه د مخه هیڅ وخت داسې نه وه پیښه سوې چې دغه دواړې قبیلې دي د یو چا مشرتوب قبول کړي. نو د ده د تاج دپاره یې ملغلرې او جواهرات سره یو ځای کړي وه چې ده ته د پاچاهۍ تاج ور جوړ کړي او د مدینې منورې پاچا یې وګرځوي. په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغلی او د ده قوم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور واوښتي. نو د ده په ګمان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده پاچاهي د ده څخه واخیسته، نو خود په زړه کې یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډېر شدید عداوت درلودی. او کم وخت چې ولیده چې حالات داسې سوه چې و دلته پر شرک پاته کېده نفع نه ورسوي او د دنیوي ګټو څخه محرومه پاته کېږي، نو د بدر تر غذا وروسته په ظاهره مسلمان سو، مګر په زړه کې هغه کافر و. هر وخت چې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د ازارولو او تاوان رسولو موقع په لاس ورغله، خامخا به یې هغه کار کاوه. او د ده هغه نور ملګري چې د ده په پاچاهۍ کې به وزیران او رئیسان وای، او اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په راتګ سره هغه هم د دغه منصبو څخه محرومه سوه، هغو هم د ده سره د ده د شیطاني نقشو او دسیسو په عملي کولو کې کومک کاوه. او ډېر ځله به یې د مسلمانانو نوي ځوانان او ضعیف العقله کسان د خپلو دسیسو د عملي کولو دپاره د لاس آله ګرځول. ثالثا یا درېیمه ډله چې هلته موجوده وه هغه یهود وه. دا هغه یهود وه چې د رومان د ظلمه څخه و حجاز ته راغلي وه، که څه هم دوی په اصل کې عبرانیین وه، خو پس له هغه څخه چې حجاز ته راغله په ژبه، په لباس، په عاداتو او اصطلاحاتو د عربو سوه. حتی د قبیلو او افرادو نومونه یې هم عربي کړه. د عربو سره د ښځو د طرفه دوستۍ هم وکړي، خو پر دغه ټولو سربیره یې هغه خپل ذاتي جنسیت یا قومیت هم وساتي. په عربو هیڅ نه سوه ګټ، بلکې په خپل اسرائیلي او یهودي جنسیت یې فخر هم کاوه، او عرب یې ډېر سپک او خوار بلل، تر داسې اندازې چې عرب یې امیین بلل، یعنی وحشیان او بیعقلان، پست او ارازل. د عربو مالونه یې په هره طریقه سره چې وي د ځان دپاره حلال او مباح بلل، لکه څرنګه چې الله عز وجل د دوی دغه قول او عقیده د سورت آل عمران په 15 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، یعنی بېشکه دغه کتابیانو به ویل نشته پر موږ باندې د دغه امیانو په حق کې هیڅ ګناه چې موږ یې مالونه وخورو. د یهودو په مسلک امیان و هر هغه چاته ویل کېږي چې یهود نه وي، او دغه یهودو د خپل دین د نشرولو دپاره هیڅ حماس او احساس نه درلودی، بلکې د دوی سره چې هغه دیني سرمایه پاته وه هغه فال، سحر، کوډې او جادو وه، او په دغو شیانو یې خپل ځانونه اهل العلم او روحاني قائدان بلل. په کسب او پیسه ټولولو کې ماهران او استادان وه. د حبوباتو او خرما، د شرابو او لباسو تجارت د دوی په لاس کې و. واردات یې غله او شراب وه، صادرات یې خرما وه.
بې له دې څخه نور هم تجارتي او صنعتي کارونه کول او د عربو څخه یې څو چنده ګټې اخیستلې. یوازې تجارت یې نه کاوه بلکې سود او ربا یې هم خوړل. د عربو و شیخانو او رئیسانو ته به ډېر پورونه ورکول. هغو به بیا دغه مالونه په بې پروایي سره د دې دپاره مصرفول چې شاعران یې په خپلو اشعارو کې صفت وکړي او په خلکو کې نوم لوړ سي. خو چې بیا به د یهودو پورونه نه شوی ادا کولی نو بیا خپلې زراعتي مځکې او باغونه پر هغو ګرو کړه. څو کاله به نه وه تېر سوي چې دغه مځکې او باغونه به د یهودو سوه. یهود د چمو او دسیسو د فساد او شیطانتو خاوندان وه. د عربي او همسایه قبیلو په مابین کې به فساد او شیطانت جوړ کړي. په پټو چمو به په پرله پسې جنګو سره اخته کړه چې هغه به په ځان نه سوه پوه او دې جنګو به په کلو دوام درلودی. هر وخت چې به یهودو ولیده چې د جنګ اور مړ کېږي بیا به یې د هغه د تازه کولو دپاره شیطانتونه او فسادونه جوړ کړه او دوی به آرام ورته ناست وه. په دغه اور کې به د عربو سوځل په پټه خوله سره لیده او بیا به د قبیلو او مشرانو ته درانه د سود او ربا پورونه ورکول دپاره د دې چې د مسکنت او غریبۍ په سبب د جنګو څخه لاس وانخلي. چې په دغه کار سره یې دوی ګټې کولې. یو خو یې خپل یهودي کیان ساتلی و او بل یې د ربا بازار تود و چې څو چنده ګټې یې اخیستلې او بې اندازې ثروت یې لاسته راوړي. او په مدینه منوره کې د یهودو درې مشهوره قبیلې وې. اوله بني قینقاع چې د خزرج متعهدین وه او کورونه یې دننه په مدینه منوره کې وه. دوهمه قبیله بنو نظیر. درېیمه قبیله بنو قریظه چې دغه دوې قبیلې د اوس متعهدین وه او د مدینې منورې د باندې اوسېدل. او دا هغه قبیلې وې چې همیشه به یې د اوس او خزرج د قبیلو په مابین کې جنګونه پېښول او په خپله دغو قبیلو د بعاث په جنګ کې اشتراک هم وکړي. او دا معلومه خبره ده چې د یهودو څخه دا امید نه کېدی چې و اسلام ته د بېله بغضه او عناده په بله سترګه وګوري. ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی د قوم او جنس څخه نه و چې دوی د قومي عصبیت په سبب د هغه تر څنګ ودرېږي. او د اسلام دعوت صالحه دعوت و چې د پاشلو زړو په مابین کې الفت پیدا کاوه. د دشمنیو او عداوتو اور یې واژه او په ټولو کارو کې خلق و امانت او دیانت ته رابلل. خلق یې په دې سره امر کول چې پاک او حلال مالونه وخوري. چې د دې ټولو معنا دا وه چې د یثرب عربي قبایل باید په خپلو مابینو کې الفت او محبت سره ولري. نو په دغه حالت کې خامخا دغه عربي قبیلې د یهودو د هغه شیطاني اعمالو څخه خلاصېدلې. د یهودو تجارتي رونق پای ته رسېدی او هغه د ربا مالونه کوم چې د دوی د سرمایهدارۍ اساس او مرکز بلل کېدی حرامېدل. بلکې د دې ډېر احتمال و چې دغه عربي قبایل ویښ او متوجه سي. کم باغونه او مځکې چې یهودو د ربا په معاملو ځینې اخیستې وه بیرته خپل لاس ته راوړي. کم وخت چې یهود د اسلامي دعوت په مفهوم پوه سوه او ویلې ده چې اسلامي دعوت غواړي چې په یثرب کې استقرار او ارامي راولي د خپلو ځانو دپاره یې دغه ټول تاوانونه تر نظر وایسته. نو ځکه دوی د هغې ورځې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته راغلی دننه په زړو کې د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره شدید عداوت درلودی. که څه هم دوی په شروع کې د دغه عداوت د ښکاره کولو جرأت نه درلودی خو پس له څه مودې څخه واضحه او روښانه سو. د یهودو دغه عداوت په واضح ډول په هغه واقعه کې ښکاره کېږي چې ابن اسحاق رحمه الله یې د ام المؤمنین صفیه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي. صفیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم زوجه او د حیی ابن اخطب یهودي لور ده. او دغه حیی ابن اخطب د مدینې منورې د یهودو د مشرانو څخه و چې دا قصه به په وروسته کې راسي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د صفیه رضی الله تعالی عنها سره څنګه واده وکړي. دغه صفیه رضی الله تعالی عنها وایي زه کوچنی وم او پر خپل پلار تر ټولو اولادو ګرانه وم. هر وخت چې به پلار ولیدلم غېږ به راته خلاصه کړه او په بغل کې به یې ونیولم. دغه رنګه پر خپل اکا چې ابو یاسر ورته ویل کېده هم ګرانه وم. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته راغلی او په قبا کې یې واړول سهار وختي زما پلار حیی ابن اخطب او زما اکا ابو یاسر ابن اخطب د هغه صلی الله علیه و وسلم د لیدونو دپاره ورغله او د لمر لوېدو سره ستړي هلاک غمجن او پریشانه بیرته کور ته راغله. صفیه رضی الله تعالی عنها وایي څرنګه چې زه کوچنی وم د هغه پخواني عادت سره سم مې و دوی ته ور الا کړه مګر په دغه ورځ د هغه غم په سبب چې د دوی سره و یوه هم ماته ونه کتل. یوازې دا نه چې په غېږ کې یې ونه نیولم بلکې راته ویې هم نه کتل. ډېر غمجن او پریشانه وه. صفیه رضی الله تعالی عنها د دغه ورځې خبرې بیا په وروسته کې بیانوي او وایي وامې اورېده چې زما اکا ابو یاسر زما و پلار ته وویل آیا هغه دی؟ یعنې
دغه سړی هغه نبی دی چې موږ ته په تورات کې ذکر شوی دی؟ پلار مې ویل هو والله. اکا مې ویل آیا تا وپېژندی او یقین دې سو؟ پلار مې ویل هو. اکا مې ویل نو د ده په باره کې څه نیت او اراده لرې؟ پلار مې ویل په والله تر څو چې ژوندی یم د ده دښمني او عداوت به کوم. سبحان الله. د یهودو دغه حال دی، په حق پوهیږي او حق ور معلوم سو، مګر پر دغه واقعیت سربیره د حق سره عناد او عداوت کوي. دا د یهودو خوی او عادت دی. د نن ورځې یهود هم هغه یهود دي او هغه عداوت. نه پوهیږم چې جاهل او بېخبره مسلمانان څنګه پر هغو اعتماد کوي. د یهودو د دغه عداوت او خیانت یو بل شاهد د عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه کیسه ده چې امام بخاري روایتوي. عبدالله ابن سلام د مدینې منورې د یهودو د لویو علماو او احبارو څخه و. دی وایي زه د خپلې خاله سره ناست وم، خبر راغلی چې محمد صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته راورسېدی. ده په لوړ اواز سره تکبیر ووایه، الله اکبر. خاله په تعجب کې سوه چې عبدالله څنګه د دغه سړي په راتګ سره چې وایي نبي دی تکبیر وایي. نو خاله یې ورته وویل قسم دی که موسی ابن عمران راغلی وای تا به داسې تکبیر نه وای ویلی. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل خاله دغه سړی او موسی ورونه دي، هغه نبي و او دی هم نبي دی. خاله یې ورته وویل ستا پر حال دې افسوس وي، ته څنګه وایې چې دا سړی نبي دی؟ عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل هغه ټوله علامې چې د نبي آخر زمان په باره کې په تورات کې ذکر شوي دي هغه ټوله په کې موجودې دي.